اے موسی زه اور نیمه زه ستا رب یم. دا خپل یو تجلی الله درته وښوله. فاخلع علیک انک بالوادي المقدس طوی. دا پڼې خو دې له اول وباسه. ته اعتماد د په پڼو وکړه چې ما به د مار نه پڼې بچ کوي. دا اوس هغه وخت دی چې الله دله نبوت او پیغمبري ورکوي. نبوت او فیصله وکړه او را روان شو. او الله سره خو پیغمبر مشوره کوي وی په کوم طرف ځو؟ وی په دې لاره ځه. قوم دې بوځه. ډېره ښه روان شو. فرعون ته پته ولګېده. چا ورته وی چې هغه بنو اسرائیل خو لاړل، بس دا زمونږ خدمت به څوک کوي؟ زمونږ ټټۍ به څوک پاکوي؟ دې خو به خدمت په بني اسرائیل وکړو. او زمونږ دا ځمکې به څوک کري؟ او زمونږ دا ګوډونه به څوک کوي؟ وی ځای چې زه ورپسې لوی لښکر د فوج او د خلکو یې را په مخه که فرعون ته مخکې دی او دا څه ورپسې دي. 6,00,000 خلک خوله لري. چې موسی علیه السلام روان شو په دې لاره، نو قوم ورته وی صاحب لاره دې غلطه کړه. ولې وی دا خو په دریاب ورلو، دا خو دریاب والا لاره ده. الله ته یې رجوع کړه. وی تا خو ما ته دا لاره ښولو، دا خو مخکې دریاب راځي یم په دې ځه. دې کې د فرعون لښکر د غرونو را روان دی. موسی علیه السلام وی انا لمدرکون، صاحب دغه دې را لاندې کوي. وی نه هرګز کله تا نشي را لاندې کوي. ځه زه در سره یم، ته ځه. خو چې څنګه دریاب ته ورسېد حضرت موسی علیه السلام الله ته اوس بس کوم، هغه لښکر خو راپسې را روان دی. را ورسېد مونږ خو پیاده یو، هغې سره خو بله اسونه دي، اتیان دي ورسره. وی دا کونټه یې دې اوبوله اوس. چې کونټه یې اوبوله یوړه نو د موسی علیه السلام د قوم 12 ډلې وې. 12 نو دریاب 12 ځایه پکې لارې پیدا شوې. 12 ځایه. دې کې ډېر حکمتونه دي. یو حکمت دا که یو لاره وه نو ډېر لوی رشم و، ډېر لوی رشم و. او بل دا وه چې تقسیم یې وکړو. نو که چاته وي چې مشران مخکې چې او کشران، نو هر چا به زور لګاو. نو هر یو قوم دغه لاره لومبۍ لاره د فلانکي قوم، دویمه د فلانکي قوم، درېیمه د فلانکي، څلورمه د فلانکي. هر یو قوم جدا شو، په خپله خپله لار روان شو. چې دې څنګه او دا اوبه خو اسم اوبه شفاف دي، خو بیا هم پکې الله لکه د شیشې غوندې شفافیت نور هم زیات کړه چې یو بل ورته ښکاري چې په یو بل هیبت او یره نه راځي. او لاندې ورته الله تعالی ګوره هغه چې په کلونو په لکونو کاله پې اوبه بهېدلې دي په کومه ځمکه باندې، فورا پکې هوا وچلېده ورته یې وچه کړه. الله ته څه دي؟ دې پې روان شو. فرعون ته قوم وی هغوی ته خو هغه دریاب وشلېده. یا رب دوی سره مه کوه مقابله. وی دا زما د زور وشلېده، زه رب نیم، انا ربکم الاعلی، لوی خدای خو زیم، دا ما ته وشلېده. نو دوی پې پورې وځي ما ته وشلېده. خو چې څنګه د دریاب دی خوا موسی علیه السلام سره د قوم پورې او دی راورسېدل. چې راورسېدل نو د فرعون دا اس نه ته، دا حیوانات پوهېږي هغه نه ته یېرېده. او دې لګیا دی زور ورکوي. حضرت جبریل علیه السلام ورغی او دې واګ ونیو نیو ورېښته را دننه یې کړه. او چې څنګه یې را دننه کړه او دوی را روان شو. او دا لښکر په دې لوی دریاب کې راګیر شو. یو سر په یو طرف کې دی بل او دریاب دی منځ ته شو. موسی علیه السلام ته یې وروړه دی اوبوله کونټې. او چې کونټې یې وروړه اوبه یو بل سره وجنګېدې، ټول غرق شو. فکان من المغرقین. اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. قرآن شریف کې الله فرمایي وی هغه ټول مې غرق کړل، تاسو کتل ورته. دشمن چې ستا مخکې غرق کېږي او ته ورته ګورې دا بېل خوند دی. ستا مخکې مې غرق کړل. ختم. حضرت جبریل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، په بخاري شریف کې حدیث دی، بخاري کې راځي. او دا دی په بخاري کې ګران هم دی لږ دی. هغه طالبانو خبرې درته نه کوم. وی د الله رسوله ارمان که هغه وخت دې لیدی وی ارمان. وی چې دی کله غرقېده نو ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راوچته کړه او په دا خوله کې مې وله ور واچوله. دا خوله مې وله د خټو ډکه کړه. 6,00,000 لښکر یې په سکنډونو کې غرق کړه. یو سړی خپل دشمن ته کلونه تېروي، په یو لار کې کوله په بل لار کې ورته کښېني نشي وجلی. الله چې وغواړي 6,00,000 په سکنډونو کې لاړ. او بیا قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی فرعون وجود محفوظ که. ورېږه دې محفوظ کو چې دې رستو خلکو دپاره عبرت او نمونه شي. نمونه ټول غرق شو. فرعون لاش دا اوچې ته راوغورځېد او تر اوسه پورې د فرعون لاش د مصر په جیبګر کې موجود پروت دی. د فرعونیان ډېر دي. فرعون د مصر هر بادشاه ته وایي. د ده نوم ولید و د پلار نوم یې مصعب و.
ولید ابن مصعب. لږ اختلاف پکې شته خو راجح قول دا دی. نو تاسو تپوس وکړئ چې څوک مصر ته تلي او نن سبا خو په دې کمپیوټرو باندې ښیي. د نورو فرعونیانو لاشونه شته خو هغه عمومي لاشونه دي، هغه نقشي دي هسې د قوي مضبوط لاش برابر پروت دی بغیر د څه دغه نه. خدای کولی شي که نه شي کولی. ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. څوک چې زما نه غافل شو نو ژوند به وله تریخ کم تریخ. کله به پې عذاب د لوډ شیډینګ په شکل کې راځي، کله به پې عذاب د باران په شکل کې راځي، کله به پې عذاب د بې بارانۍ په شکل کې راځي، د قحط په شکل کې، کله به د ماشي په شکل کې راځي. اوس د ماشو په شکل کې د خدای قهر او غضب را روان. انډونیشیا مو کتل سونامي چې پرې راغلی څو کاله مخکې، تاسو ته پته نه لګي. زه خو د دې حالاتو معلومات کوم، زما دا خپل مرض دی چې د معلومات کوم، ګورم معلومات کوم، اخبارونه رسالې او دا کتابونه ګورم معلومات کوم. تاسو د انډونیشیا پته نه لګي چې هغلته څومره پلیتي ده. او یو جزیره ده پکې بالي ورته وایي، بالي، چې هغې کې داسې څرګند ښکاره ګناهونه کېږي چې د دریاب چې د ځنګل د حیوانات په هم داسې ونه کېږي. خراب ګناهونه او پلیتي او د پلیتۍ ډېر دي. اوس هم د انډونیشیا والا خلک چې مکې مکرمې ته راشي حج له، نو دا پاجامې چولي د پتلون په شکل، هلته خلک ښکلي لباس اچوي، هر څنګه خلک چې ښایسته لباس اچوي او د دوی هماغه تنګ او هغه بنینو دغه غوندې شکل یې وي، تنګې جامې یې اغوستې او چا د ځان ناسې معمولي غوندې تور څادر ته وکړي چې هغه ته لرې کې دننه بربنډي. بیت الله له راځي او په دغه شکل کې راځي، بیت الله له. او دومره بې خونده خلک دي چې سړی به د ښځو منځ کې ناست دي. منزل اکثر په دې لارو کې دا ظالمان ودرېږي، لارو کې مانځه ته ولاړې، نو ټولې به ښځې وي او سړی به پکې دا ښځو په دا منځ کې ناست دي، وجود به یې ورسره جنګېدلی. د ښځو سړو داړو پروا نشته، ډېر بېکاره خلک ته نور نشته. الله پې سونامي راوسته، په لکونو خلک یې تباه کړل که نه. جاپان غوندې الله ښایي، جاپان غوندې د ټیکنالوجي ملک چې هغې څومره موټرې جوړوي او څومره څیزونه جوړوي او څومره ورسره ایټمي هتیار دی او څومره ورسره وسلې دي او څومره ورسره دولت او مال دی. پروس کال یې پې کومه زلزله راوسته، اوبو والا زلزله، جاپان یې څومره و څومره یې تباه کړه. ایرونو د الله د قهر مقابله نه کېږي. الله سره ډغرې نه شي والی، نه د الله قهر سره ډغرې والی شي، او نه د الله نه په زور ځان خلاصولی شي، او نه الله په مستۍ والی شي، مستي ورسره نه شي کولی، او نه په دې دولت خفه کولی شي، او نه په دې هېڅ ورسره نه شي کولی. الله سره جوړه او که جوړه جوړه چې مونږ الله سره کوو، په څه به کوو؟ په توبه به کوو، رضا کوو به الله، او ډېر په اسانه او ډېر په معمولي خبره رضا کېږي. قارون او قارون د موسی علیه السلام قریبي رشته دار دی. بعضې مفسرین لیکي د تره زوی دی، او خو دا خو قانون دی چې یو خپل خدای ښه کړي نو د دې نورو بدې شي. بیا دا بغض او حسد خو په رشته کې خامخی. موسی علیه السلام له الله ډېر لوی عزت ورکړ او مالدار هم دومره نو، ټول قوم یې تابع شو، پیغمبري الله ورکړه، قوم به د هغه په حکم ښکته پورته کېده. قارون نه دا برداشت نه شو کېدی چې دا ولې زما خو دومره مال دی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. کنجي د یوې خزانه کې دننه څومره مال دي، ته اندازه لګوه چې کنجانې دومره دي لتنو بالعصبه چې یو لویه ډلې ګرځوي، نو چې خزانې به څونه او خزانو کې مال به څونه. نو په موسی علیه السلام الزام ولګوه، مستي خوار چا کې وي که نه، الزام یې پرې ولګوه په موسی علیه السلام. او یو ښځه یې ولمسوله، تاله به زه دومره پیسې درکړم. او چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته تقریر شروع کړي، ته به پاسې او ته به دا ووایې چې خلکو ته تقریرونه کوې او ما سره دې ګناه کړې ده. بس دا خبره خو د موسی علیه السلام دپاره طبعي وه که دا خبره شوې. موسی علیه السلام لګیا دی او تقریر کوي بني اسرائیلو ته، دغه ښځه پاسېده او چې څنګه پاسېده او کېناسته او بیا پاسېده، بعضې مفسرین وایي دا خبره یې د خولې نه وویسته او بعضې وایي د خولې نه یې نه ویستې، خو موسی علیه السلام پې پېښ شو. څنګه پاسېدې؟ وایه صاحب زه پاسېدم یو خبرې له خو به زه معافي غواړم نه کوم. ویرېده هغه وخت سره او څوک وایي نه خبره یې وکړه. او موسی علیه السلام چې څنګه یې خبره وکړه، خلک هم حیران دي چې دا ته موږ ته څه وی او دا کیسه. نو موسی علیه السلام ورته وایي په هغه اسمانونو
او دا ځمکې چې پیدا کړي په هغه رب د قسم یې رښتیا ووایه. نو په رپېدو شوه، په لرزان شوه، وی زه معافي غواړم، ما غلطه وکړه، دا قارون ماله پیسې را کړې، دولت یې را کړې. وی خذ ځمکې ته وی خذ ونیسه، راګیری الله تېره ونیسه، ځمکې ته وی راوي نیسه، خذي وی راوي نیسه، ځمکه وشلې د دې پې ننوت او د چغې جوړې کړي موسی علیه السلام ته معافي غواړم معاف مې که. خو موسی علیه السلام خو هم غوسناک، خو په پیغمبرانو کې جذباتي و، لږ غوسناک زیات. رو 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 ځمکه رانیسي ګیټو پورې، کونډو پورې، نامه پورې، مری پورې رو رو لاندې کېږي. رو رو دې چغې وایي. اوس ځکه نه اوس تا دولت بچ کي، ځکه نه اوس تا خپل نوکران بچ کي، ځکه نه اوس تا خپل مال د خدای د قهر نه بچ کي. چغې وایي 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 اخره کې راخ کغې به کړ. او نبی علیہ السلام فرمایي، بخاری شریف کې حدیث دی، د قارون ذکر نشته په حدیث کې، خو علما وایي دا قارون مراد دی چې دی اوس هم په دغه پونده باندې تاویږي او ورو ورو لاندې روان دی. الله ولا اوس هم په دغه ځمکه کې سزا ورکوي رب العالمین. او د چغې والي موسی علیه السلام ته چې معاف مې که بیا به نه کوم، غلطي مې کړې ده، رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وایي وی ډېرې چغې درته ووایه، تا خواړو معاف نه که الله، زه خو یې برباد کړی وم که تا مې مدد نه وی کړی. ځکه د یو عالم په جامه، د پیغمبر په جامه، د یو واعظ او د داعي په جامه چې داغ پرېوته، د هغه خبرې بیا څوک چاته مني. زه خو یې برباد کړی خو تا مې مدد وکړه. او الله ګورې مدد کوي، قسم دی چې الله دې موقع په موقع مدد کوي. د حضور پاک مبارک یو د زمانې نه پس چې دا کم خلک دي هغې د تابعین وایي، صحابو نه پس یو تابعي چې ته په جهاد کې یو عیسائی بادشاه ونیوه، او چې څنګه یې ونیوه دا ډېر بهادر و، او د مسلمانانو د فوج جرنیل و، چې څنګه یې ګیر که نو هغه عیسائی بادشاه فیصله وکړه چې دا به وجنو. نو هغه ته وزیرانو مشوره ورکړه چې صاحب دا ډېر بهادر سړی دا مه وجنه، ده باندې محنت کول پکار چې دی عیسائی شي. نو که دی عیسائی شو نو دی به موږ له ډېر کار وکړي. یو خو د مسلمانانو د هر څه نه خبر دی، موږ ته به د هغوی بلا رازونه راکړي، او بل دا دی چې ډېر بهادر دی، نو موږ به د خپل فوج جرنیل مقرر کړو، موږ له به فوج له تربیت راکړي او موږ له به عسکر او فوج مضبوط کړي. نو داسې زر یې مه وجنه. هغه عیسائی بادشاه وی یاره دا خو چېرته خبره مو کړله، زه جیل کې واچوې او نصیحت محنت پې کوو، که چېرته دی عیسائی شو موږ له به ډېره فایده واقعي راکړي، بهادر سړی دی ولې وجنو، که نه کېده بیا به یې مړ کړو. نو دې بادشاه را وغوښته، هلکه ته خو موږ نیولې او ما در باندې فیصله د دې خبرې کړې چې تا وجنم، اوس سخت دې وجنم په سخته سزا. خو دې ملګرو مشوره راکړل نو ته مهرباني وکړه عیسائی شه، زمونږ دا دین خو هم اسمان والا دین، مونږ خو عیسی علیه السلام منو او مونږ سره خو انجیل دی. دا نصیحتونه یې وکړل، هغه وی چې نه ستاسو عقیده خرابه، زه عیسی علیه السلام منم، بلکل یې منم، خو په دې حیثیت چې د الله یو ښکلی پیغمبر او د الله یو عظیم مقرب بنده دی، په دې حیثیت نه چې دا د خدای زوی دی یا خدای دی. زه ستاسو انجیل منم، خو هغه انجیل چې الله تعالی په عیسی علیه السلام نازل کړی دی، او تاسو چې پکې کمې زیاتې کمې کړي دي نو نه منم. وی خب په دې چې ونه شوه نو بیا ورته وایي چې زه دله مال در کوم، دولت در کوم، ښځه در کوم چې کومه دې خوښوي، ګورنري در کوم، دا منصب در کوم، دا در کوم. وی داسې نه کېږي. بادشاه یو ځل کور پریشانه ناست دی د عیسائی بادشاه چې دا سړی خو په یوه نه کېږي، دله زه څه سوچ وکړم چې د عیسائی کړم، او که مړ یې کړمه نو ډېر لوی سړی دی، داسې بې ځایه وجل یې نري پکار. نو د دې بادشاه یو لور وه، بادشاه ته یې بابا ولې پریشان یې؟ وی بچې دقه رنګ یو د مسلمانانو یو جرنیل ګوتو له راغلی دی، نیولې مو دی، او ما وجه خو ما ته قوم وی چې مه وجنه، دې کوشش پې کوو که دې عیسائی شي نو موږ له به ډېره فایده راکړي. اوس هغه عیسائی کېږي نه. دا لور دې بادشاه ته وایي وی ما له صاحب اجازت راکړه نو دې دله په یو څو ورځو کې دننه دننه عیسائی کولی شم. بچې داسې به وکړی شي؟ وی او کوم به، خو ماله به اجازت راکړې، زه به دې په طریقه دوکه کوم. وی ډېره ښه ده. وی ښه یو کوټه کې واچوه او هغه کوټې ته بدله ډوډۍ اوبه چې څه ضروریات دي زه وړم، بل څوک به نه ور وړي. د کوټې چابي به هم ما سره وي، بل چا سره به نه. غټه پنجره ترې تا وکړه چې هم نه تښتي، د هغې چابي به هم ما سره وي. ډېره ښه. د بادشاه دا لور وم ډولی او ډول سینګار به یې م وکړه، ځان به یې خشته کړه او ځان سره به یې میوې واغېښتې، ډوډۍ به یې واغېښته، څیزونه به یې واغېښتل، او دغه مسلمانانو
جرنیل چې کوم قیدي دی هغه له به یې یوړل ورته به یې مخکې کېښودل ورته به ناستم وه خبرې به یې مو سره کولې مطلب یې دا و چې دا سړی ما طرف ته مایل شي او ما سره مینه پیدا شي او زه پې ګناه وکړم او یا ځان ته رامایل کړم او ما سره محبت پیدا شي او زه عیسایي کړم دا یو حربه ده غټه خطرناکه حربه ده لیکن دې تابعي هغه دی چې صحابي سره ملاقات کړی وي مسلمان د اړو توجه دې ښځې له نه ورکول دې جنۍ له او دا هر ځل راځي او تاویږي ورسره او خبرې هم کوي او ځان ته مایل کوي خو هغه ورته اړو توجه نه ورکوي مخ ته واړوي ځمکې ته ګوري 40 ورځې دې جنۍ دا عمل وکړه 40 دن 40 ورځې پس دا جنۍ دې ته وایي دې تابعي مسلمان ته وایي ته انسان یې او که څه بله بله ته څه شی وی او زه خو انسان یم وی انسان ته ګوره داسې حالت ته وګوره لکه راستا چې دی زه څومره خشته یم ښکلی یم او ما هر ځل چې راځم نو خشته جامې چو او ځان مې د تسخه باندې دا ډولې کړي نو که زه دې اونې ته م وګورم اونه به ما ته ګوري که په دې شکل دی یو دیوال ته مخامخ یم دیوال به ما ته را متوجه شي او ته ځمکې ته ګورې ما ته اړو را مخامخ کېږي نه ما سره اړو خبرې نه کوې او سترګې دې ښکته کړي ته څنګه انسان یې خواهش لرې که نه لرې بلکل لرم داسې خواهش لرم چې داسې خواهش اړو د چا شته نه ښځه رانه لرې ده خواهشاتو کې ډوبې نو ما ته ولې نظر نه کوې الله نه یریږم انی اخاف الله رب العالمین انی اخاف الله رب العالمین الله نه یریږم کم الله چې د دې مخلوق رب دی هغه نه یریږم الله کم دی جنت یې الله کم دی تا الله وینې تا ته ښکاري تا وینې لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير زما الله هغه دی چې زه وینم او ما وینم زه وینم ما وینم ما ته ښکاري نه زه وینم ما ته نه ښکاري او زه ورته ښکارم او زما هغه الله دی چې ما رانیوي شي ان بطش ربک لشدید ما ته قرآن وایي چې ستا د رب ګرفت ډېر سخت دی هغه الله خفه کېږي دلته مې نفس خوشحالیږي خو هغه الله خفه کېږي هغه الله نه خفه کوم د هغه د قهر او د غضب نه یېرېږم دا جنۍ وی ښه داسې هم شته وی او وی ستا دی ایمان دی وی دا دې ما ته مه ښایه ته یېرېږې د هغه الله نه چې جیل کې پروت دی دې وخت کې ظاهر کې ستا مدد نشته او مال یې د دنیا خوشحالی را کړې زه ته نه یېرېږم ما ته هم د ایمان وښایه هغه جنۍ الله په 40 ورځ مسلمانه کړه اوس یېرېږي چې که پلار مې خبر شو ښه ته دې له تلې ستاسو ځای کم ځای دی ستاسو د مسلمانۍ سنټر کم ځای دی پلان کې دی وایي زه هجرت کوم هلته ځم او دا چابیانې والا تا ته ورکولاوه چې شپه شي تم تخته یو ځای ځکه نه ځو چې ګناه ده اوس جنۍ ورته اوس 40 دن لګېدلی وه چې په دې ګناه وکړي اوس هغه جنۍ ورته وایي په دې ګناه الله خفه کېږي او وایي ښه نو زه جدا هجرت کوم ته جدا هجرت کوه چې الله خفه نه شي په دغه طریقې هغه تابعین وایي ستا جنۍ په خپله مسلمانانو له لاړه هلته ایمان راوړه الله تعالی ورته ایمان ورنصیب د خدای قهر او غضب دا ډېر عجیبه دی ډېر عجیبه دی نو حضرت نو الله موسی علیه السلام ته وایي وی ګوره ډېرې چغې درته ووالې وی الله زه خو یې برباد کړی یم که تا مدد نه وی کړی زه خو یې غرق کړی وم خو تا مدد وکړه بچ شو نو ما چاته معاف کو الله څه وایي وی که ما ته یو چغه م والې وه ما معاف کو بېوقوف تا ته چغې والې که دغه وخت کې ما ته یو چغه م والې وه چې یا الله ما بچ کړې نو ما بچ کو ای مسلمانانو الله ته چغې وهئ دا د خدای قهرونه او غضبونه او په مختلفو شکلونو کې په موږ را روان دي یو عالم خبره کوي یو علاقه کې دا بیت المقدس چې دی نو دا د اوس خو د کافرو په قبضه کې دی د یهودیانو دا د مسلمانانو په قبضه کې وي زه دغې علاقې ته لاړم وایي چې لاړم نو ما د بیت المقدس د جومات سره خوا کې یو هوټل کې کمره واخیسته په دې خیال مې واخیسته چې زه بیت المقدس په دې جومات کې په دې لومبي سب کې مونځ وکړم دا یو سعادت به راته میلو شي خو خلک بیت الله کې لومبي سب کې مونځ میلاوېدل خو ګران دی نو دا کوشش مې کوو چې زه نږدې کمره والم چې یو څو مونځونه به کې په دا لومبي سب کې وکړم نږدې مې کمره واخیسته وی سار وختي پاسېدم وختي لاړم هوټل کې مې اودس وکړو وی د بیت المقدس جومات ته لاړم دروازې رنده ده وی خوشحاله شوم چې ده که خیر نه امام راغی نه مقتدیان او دروازه چې کولاویږي نو که خیر لومبي صف له وځم وی وخت تېر شو ورو ورو رڼا لګېږي څوک شته نه
یو بل نه تپوس کوم چې لکه دروازه مې نه خطا کړې او په شپېته جیره به کې دا جومات، شپېته جیره به کې جومات. وی یو دروازې خلکو جنم دلته ودرېږه، اوس به امام صاحب راشي. وی ولاړم دی کې یو موټر راغی، نو دې غټو جوماتونو سره د موټرو د ودرولو کار پارکینګ چې کوم ځای ګاډي ودره چې ودرو یو سړی ترې راکوش او هغه سړي ګیره هم خریلی ده او برېت هم خریلی دي او پتلونه یې چولی دی او هغې سره چې کم کوټي کوټه یې مچولی دی او سګرټ ورسره خوله کې دی سګرټ راکاږي. وی هغه سره چابیانې د جومات دروازه یې کولاو کړه. وی ما چې زړه کې سوچ کوم چې خدای د بیت المقدس خادم په کار دا وه چې ګیره خو یې وې او لږ جامې خو یې د سړیتوب وې، جامې هم د سړیتوب نه دي او ده سره چابیانې دي او خادم دا دی. وی زه څه خبر یم چې هغه لا مؤذن دی. وی چې دننه جومات ته ننوت زم ننوتمه وی لوډ سپیکر له ټک ورکړه او بانګې شروع ډېر هغې نه خفه شوم چې ما خو دا خادم دی او دا خو بانګي دی مؤذن دی. وی یقین وکړه چې یو ځل به الله اکبر وي، یو ځل به د سګرټ نه کش راښکړ، الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه، بیا وی الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه. وی په جړا سر یم خفه یم چې خدای دا جومات بیت المقدس چې سلیمان علیه السلام جوړ کړی دی او سلطان صلاح الدین ایوبی ذات کړی دا جومات او ابراهیم علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام په شریکه جوړ کړی بیت الله. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړ کړو، دا ورسره اسحاق علیه السلام جوړ کړی. د دې مؤذن داسې دی. او بیا چې مې وکتل نو د سپونو مخې ته د قالین چې کوم سپونه دي هغې مخې ته د سګرټو لوښي پراته دي، د سګرټو لوښي او په چا کې نیم سګرټ پروت دی، په چا کې بوره پرته ده، مستقل سګرټ والا خلک دی. وی دا هغه سګرټ راواغېسته او هغه باقي هغې په هغه لوښي کې کېښوده او لګیا دی سنت کوي. وی امام سنت شروع کړه، هېڅ څوک جومات کې نشته، یو دغه مؤذن دی یو ځای. وی لږ ساعت پس غرغرو شو، بل ګاډۍ راغې ودرېده. وی د هغې نه هم یو سړی راکوز شو، چې راغې هغه هم په پینټ شارټ کې دی، پتلونه یې چولی دی او کوټه یې چولی او سر تور سر، ګیره نشته، برېت نشته، پتلون دی او هغه سره هم سګرټ په لاس کې دی چې راغې. ما وی چې دا به مقتدي وي نو. وی چې راغی هغه بلا امام و جومات امامتی ته ورمخکې شو، هغه هغه سګرټ راواغی، هغه ته پکې ځان له لوښې پروت دی، هغې کې سګرټ کېښود. خدای پاکه دا د بیت المقدس امام او دغه مؤذن. وی په 3 کسان د سهار مونځ وکړ. وی لاړم هوټل ته، وی بیره راله ناشته راوړه. وی بیره ما نه تپوس کوي هوټل والا، وی ما ته وی چې یهودي خو نه یې؟ بیره ما ته وی ما وی که نه یم خو خبره خلاصه شو، که ویم چې یم خو ګناهګارېږم. نو ما وی چې هلکه تا په څو پېژندم چې د یهودي یم؟ نو ما ته وی چې د یهودو هم غټې غټې ګیرې دي او ستا هم ګیره ده. نو ما چې خدای د دې وطن نه مې وباسه، د خدای قهر را روان دی، الله ماته وباسه. واقعي اقصې وشوه که نه هغه بیت المقدس یهودو لاس ته لاړه که نه لاړ د یهودو. اوس مونږ چغې او دعاګانې کوو خدای بیت المقدس آزاد. یا خدای لکه سوچ وکړې چې د کم سبب د وجې نه تاله تللی دی هغه سبب ختم کا. یو مثال در کوم، فیل کې چې سپی پریوځي دا اوبه پلیتې شوې، دا اوبه چې پاکې په څه به پاکېږي؟ که ته دا وایې چې دعاګانې کومه چې خدای د اوبه پاکې کړي او تهجد هم کې او چغې مې په دې پاکېږي؟ نه پاکېږي. که دا وایې چې بورقې ته وباسم او ډېرې بورقې م چې سپې نه وباسې په دې پاکېږي؟ یاره اوبو ته وباسم نو دا نورې به راشي، ډېرې اوبه وباسم چې نورې اوبه را پیدا شي، په دې پاکېږي؟ سبب به ترې لرکې هله به پاکېږي. سبب د پلیتۍ څه شی دی؟ سپی دی. سپی وباسه او چې کومې ګنده اوبه سپي سره ګندې شوي دي هغه ته لرې کا پاک به شي. نو موږ هغه سبب نه وباسو. اوس هم د فلسطین جینکۍ په پینټونو کې ګرځي، اوس هم هغه خلک په عیاشه کې مبتلا دي، اوس هم دغې خلکو یهودیانې ښځې په نکاحانو کې پراته دي، دغې خلکو په نکاح کې اوس هم یهودیانې دي، یهودانې ښځې په نکاح کې دي. دغه یاسر عرفات چې مخکې مړ شو او خلکو به لوی مجاهد ورته وي، د هغه ښځه یهودنه وه، ښځه یهودنه وه. نو کوم سبب د وجې د خدای قهر چې په موږ را روان دی هغه سپې نه وباسو، سبب نه لرې کو چغې وو. عراق ته وګورئ څونه غم او قهر پرې راغی. ولې پرې را دومره قهر او غضب د خدای راغی؟ مونږ خفه یو، مونږ په فلسطین اوس هم خفه یو چې مسلمان یې خفه کېږي به. مونږ د بیت المقدس په تلو اوس هم خفه یو، دعاګانې به کوو چې خدای دا اسباب ته لرې کړي او دا آزاد کړي. په عراق مونږ اوس هم خفه یو چې دا کوم ظلمونه پکې وشو کېږي پکې، لیکن ظلمونه څونه کېدل؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي. د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي. عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه قبر ته خلک داسې په سجدو پراتی لکه بیت الله مخې ته چې خلک په سجدو پراتی.
نو ګوره دا خو به داسې به نه کې که نه. اوس څونه ګناهونه مونږ کوو. بربند فلمونه په دې موبایل کې خلک ځان سره ساتي، خفه کېږي مه. انټرنیټ دی، په هغې د دنیا ګندونه خلک ګوري. د فحاشۍ اخبارونو رسالې مونږ هر وخت ځان سره په کور کې ساتو، فحاشي ګورو. هلکان او جنکۍ په دغه غم کې ټول مبتلا دي. بربند فلمونه دي، بربند فوټوان دي، او په پینټونو کې د جنکو ګرځېدل دي، په نیکرونو په بنینونو کې په لاهور کې او په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې جنکۍ ګرځي. کوله او مخ سره جنکۍ ګرځي، هلکان او جنکۍ مخلوط ګرځي. په مري کې او په دغه علاقو کې څومره فحاشۍ او ګندګیرۍ روانې دي، نو دا خو د خدای قهر او غضب دی که نه، په مختلفو شکلونو کې را روان دی. او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی کله چې د ما په امت کې فحاشي زیاته شي، زما په امت کې وی د الله قهر او غضب به داسې په تیزۍ را رواني. یو غضب به راځي ختمیږي به نو بل به راځي، ابلا ختم نی چې بل به راځي، ابلا ختم نی چې بل به راځي. او مثال رسول الله مبارک دا تسبو د مزي ورکوي. دا تسبیح نه بلکې د ملغلرو د مزي، دا خو تسبیح دي د ملغلرو د مزي. وی چې دا تار وشلېږي، دا تار چې دلته وشلېده نو دا دانې په تیزۍ کې لاندې روانې دي که نه دي؟ یو دانې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه. وی د ملغلرې تار کې دا وشلېږي او هغه ملغلرې ځمکې ته په تیزۍ روانې وي، یو پسې بله، بلې پسې بله. دقسې به د خدای عذابونه یو بل پسې په تیزۍ لاندې را روانې. ګراني شوه جي، بجلي نشته، ګرمي شوه جي، او دا ډینګي وارث دی، او دا پینګي وارث دی، او دا پلانکي وایرس دی، او دا دی، او دا هغه غم دی، او دا سیلاب دی، او دا زلزله ده، او دا طوفان دی، او دا دماکي دي، او دا بدامني ده، او دا ټول زمونږ د خدای د لرېوالي وجه ده. ټول د الله نه مونږ لري. یا ایها الذین آمنو څومره په مینه راته الله لګیا دی. یا ایها الذین، ای د ایمان خاوندانو. څومره خشته لفظ دی دا، او څومره د مینې لفظ دی. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مال ما درکړ، بچي ما درکړل، دا ګورې زما د یاد نه دی غافل نه کي. ومن یفعل ذلک، چې څوک داسې کار کوي، فاولئک هم الخاسرون. ما ته نقصان نشي رسولی، زیان او تاوان خپل. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له قرینا. ما نه غافل شو نو بیا به زه څه کوم ورسره؟ زه به لرې شم، زما مدد به لرې، شیطان به ورسره ملګری کوم. ومن یکن الشیطان له قرینا، چې شیطان یې ملګری شو، ګورې خراب ملګری دی، دنه خراب ملګری بل نشته. ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. زمانه غافل شو، دله سخت او خطرناک او تریخ ژوند دی. کله یو بیماری، کله بله بیماری، کله د بچي ټینشن، کله د مال ټینشن، کله د بل 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 هم ورته پاره بیا کوي. ونحشره یوم القیامة اعمى. قیامت پر ورځ په دا سترګو ړوند پاسي. قال لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. زه خو دنیا کې روغ وم، دا ړوند ولې پیدا شم؟ وی دا ما آیاتونه درغلي، اتتک آیاتنا فنسیتها تا یې کړل وکذلک اليوم تنسى. زما م یېرې. نرونو توبه وباسئ الله ته، دوستانو ته مو چې الله ته توبه وباسئ. غلطو مجلسونو کې مه کښېنئ. هغه دوستان چې تا د الله د ذکر نه غافل کوي، خراب دوست دی، هغه سره مه کښېنئ. تعلقات ختم کا. دعوت الی الله چلوه، دعوت الی الله چلوه، تبلیغ الی الله چلوه. خلک نیکۍ ته راوبله، خلک د نیکانو ملګري کا، خلک خدای ته راوبله، نیکانو خلکو سره ناسته پاسته وکړه. دا د بچ کېدو لاره ده. علماو سره ناسته وکړه، صلحاو سره ناسته وکړه، مدرسو سره تعلق قایم کا، بچونه حافظان جوړ کا، بچونه عالمان جوړ کا، جماعتونو سره مددونه وکړئ، او ښو مجلسونو کې کښېنئ، غلطو مجلسونو کې مه کښېنئ. غلط مجلس دی، توبه ترې وباسه، الله به معافي کوي. والا که داسې نه نو د خدای قهر و غضب چرته تللی نه دی، او دی دور دی، دی زمان. ګرانو مینوالو، زموږ د دکان پته یاد لرئ، سرایدین اسلامي